په لیوي کې د هغې خلکو خلاف یو کم چې د منشیات پروشو ملګري دي چې به کولې به اول په مونږ باندې لګي او دا خبره به مونږ یعنی سر ته رسو نو دا خو ته په لیوي والم ټیک کولی شي خو په دې لیوي کې چې کم د کار خلک دي هغه تاسو سیټ ته کړي دي او هغه کسانو ته تاڼې او دغه پریښي دي چې هغه ورسره میلو دي دلته درنه کوله نو د انتظامي کردار څو 14 کال وجود دی لپاره ما خپل سیاسي کیریر قربان کو زه په دې ځای ولاړم دا کم دی چې انتهایی بدنام دی الله می نکړي غلامانو پشان چې په دنیا کې زنده سر شي زما سر در کوم پتا کلنګ وطنا ستا حفاظت لکا ایمان ګڼم یا په می شي په وینو رنگ وطنا یا په دې منګه نن دلته بیا یو پیرا په دې کلی کې د دې کلی د دې مشرانو سره او د ځوانانو سره مخامخ یو مکالمه کول غواړو یو خبره کول غواړو ما فی ضمیر بیانول غواړو ځکه چې په 8 نومبر باندې د محمد زاده شهید کوم وجنه چې وشوه نو د هغې نه بعد دا ټوله دنیا ټول ولس ته دې نه خبرو چې دلته 4-5 ورځې موږ په سړک کېناستو موږ درنې وکړې خو دلته بیا په دې ځای کې د ملکن انتظامیې چې کم کردار ادا کوو او کم میسیجز برا اغي لګل نو موږ ضروري وګڼله چې موږ د خپل درنا د دې ځای نه اوچته کو او موږ د پیښور ته لاړ شو او پیښور کې دا هغه صوبایي اسمبلی مخې ته کینو چې د کم اسمبلی 2 غړو دلته موږ سره معاهده کړې وه لاسلیک یې کړی او په هغې کې غټې غټې خبرې چې کومې هغه دا وې چې د محمد زاده شهید د وژنې دپاره به د های کورټ د جج په سربراهۍ کې یو جوډیشل کمیشن جوړیږي نو دا یو تجربه زمونږه مخکې دلته په دې اسخاکوټ کې د اغواکارۍ دوران کې چې کله به دلته دغه جرایم پیشه چې چا محمد زاده شهید کړی دی دی به اغواکارۍ کولې او دلته بیا د دغې خاتمه هم زمونږه دغه د پاکستان دا د انډیا فوج نه دی ګوره په دې یو سړی خفه کېږي او وایي چې موږ دلته ملیټري اپریشن نو په دغه سړي کې بس تیاري یا به د خپل فوج سره د خپل وطن سره محب وطن ني دا د پاکستان فوج دی دا زمونږ فوج دی په د دې نه علاوه هم د دې ملک ډېر خدمت کړی دی دا په سیلابونو کې زموږ په کار راځي په زلزلو کې زموږ په کار راځي دوه حصې زموږ دا تحریک دی یو د محمد زاده شهید دپاره انصاف دویمه حصه د دې صوبې نه د ګوټ نه د جرایم پیشو د سودخورو د اغواکارو د کارلفټرانو او د منشیات فروشو د هغې بیخکني کول دي د هغې صفایه کول دي ما سره نن دلته دا ډېره ښکلې موقع ده چې بالکل زه په دې ګډ کې ولاړم زه په دې ځای ولاړم دا کم ځای چې انتهایی بدنام دی ما سره نن دا ځوانانو مشران ټول لاس اوچت کې چې دا جهاد به کوو دا جهاد به کوو او انشاءالله د دې بیخکني به کوو که چېرې ونه شوه نو بیا بالکل زما تاسو سره دا وعده ده چې انشاءالله اسلام آباد کې به تر هغې ناست یو چې تر څو پورې موږ ته مکمل انصاف نه میلاو شوی او محمد زاده شهید دا اوس د وخت نیشنل هیرو دی او د ما تاسو سره دا وعده د ځوانانو سره د بچو سره د مشرانو سره چې د محمد زاده نه الله تعالی نیشنل هیرو جوړ کو انشاءالله امن جرګه به د ده نه انټرنیشنل هیرو جوړوي کې زموږ سیاسي ایجنډه نشته 2 کاله ما سیاست کړی دی ما 14 کال وجود دی لپاره ما خپل سیاسي کیریر قربان کو کدي 13 کې او 18 کې دا چې کوم اوس برسر اقتدار ګوند دی ما پس راغلي ټیکټونه د قومي اسمبلی را کول د صوبایم خو د دې کار مخکې چې کوم زه ګڼم چې دا پیغمبري کار دی د اسمبلی او د وزارت او د سفارت هیڅ حیثیت نشته دا وه چې محمد زاده شهید ته د سیول ایوارډ تمغه امتیاز ملاو شي او په 23 مارچ په اسلام آباد کې کمپریټ کیږي نو په هغې کې د محمد زاده شهید خاندان چې هغه موجود دی دا تمغه امتیاز او بل د ده لپاره د شهدا هغه پیکیج دی وشي نو په هغه لاسلیک کې په هغه معاهده کې چې چا کړی وه نو بل د اسمبلی مخې ته بیا هغه خبره وشوه په هغې کې بیا یو اضافي خبره بله دا وشوه چې د دې علاقې کوم ایم پی او هغه دا ووایي چې زه به چیف منسټر سره ټایم اکدم
او چیف منسټر سره کینو په دې خبره کوو. تاسو وګورئ زمونږ دا څونه دا ټول اپیسوډ چې دی دا ټول څونه چې د 8 تاریخ نه والا اوسه پورې دا واقعه یا دا نن دلته مونږه نو مونږه په خپل رویه کې په خپل سوچ کې په خپل اقداماتو کې ډېر لچک ساتلی دی. تاسو وګورئ په هغه ورځ باندې په کوم ورځ چې مونږه دلته د جمعې ورځ وه او مونږه دلته درنه کوله نو د انتظامي کردار سو ډانګي او دغه لوړې خلکو له ورکړې وي لوي والله او د هغې کوشش دا چې انتشار جوړ کړي. خو زه خراج تحسین پیش کوم د سخاکوټ ځوانانو ته مشرانو ته د ملکنډ ولس ته ټولو اقوامو ته چې هغې ډېر د استقامت نه کار واغېسته او په هغې کې انتشار جوړ نه شو. یو اهم پیغام به هم ورکو نن به لږ واضحه کوو هم د امن جرګې متعلق په ضلع ملکنډ کې یو غلط تاثر خور شوی دی. یو خو دا خبره کیږي چې دوی د پولیسو مطالبه کوي. نو زموږ نه د پولیس سره کار شته او نه د لیوي سره څه کار شته دی. دا ټول یو د خره غوږونه دي. مونږ له هغه کس په کار دی چې کم مونږ له دلته کې راشي د محمدزاده شهید قاتلان اصل قاتلان مونږ ته ښکاره کړي او د منشیات پروش کم چې د اوسه پورې د انتظامی مشرانو په پریس کانفرنسو کوي چې دا 65 کسان دي. د پرون بل ورځ نه اوس هغه 65 چې دي هغه 165 کړله. مونږ ورته وایي دا 150 خو پکې ونیسئ که نه. زمونږ خو میشن دغه دی چې تاسو دغه منشیات پروش ونیسئ. باقی چې کومه د امن جرګې مطالبه ده نو مونږه د لیوي خلاف نه یو. په لیوي کې د هغې خلکو خلاف یو کم چې د منشیات پروشو ملګري دي. نو واضح کول غواړو ځکه چې یو خدا وایي چې دوی د بهر نه مشران راولي. نو دا مشران چې دي دا خو ستاسو په وینا راځي دا د جلات به یې ناستې د محمدزاده شهید د خاندان تاسو ټول رشته دار یې ناستې. نو دا مشران په خپله نه راځي. دا مونږ راغواړو چې راشئ زمونږ سره ظلم شوی زمونږ سره زیاتې شوی. اول خو په کار دا و چې دا کردار زمونږ د علاقې مشرانو ادا کړی وي خو چې هغوی نه ادا کړي. زمونږ دپاره دا د بدقسمتۍ خبره هم ده او د شرم خبره هم ده چې د بهر نه مونږ مشران راغواړو. دغه 175 کسان دي انتظامي دا تسلیم کړه چې په ملکنډ کې 175 ډیلران دي د ایس او د منشیات پروشو. نو دا خو ته په لیوي والم ټیک کولی شي خو په دې لیوي کې چې کم د کار خلک دي هغه تاسو سیټ ته کړي دي او هغه کسانو ته تاڼې او دغه پریښي دي چې هغه ورسره میلو دي. نو چې کم میلو لیوي والا دي مونږ خو د هغې مخکې مخالف وو اوس هم مخالف وو بیا به هم مخالف یو. د ټول لیوي مونږ مخالف نه یو. د ملکنډ انتظامیې مخالف نه یو. د ملکنډ انتظامیې کې د هغې خلکو مخالف یو د چا لاس چې د محمدزاده شهید په قتل کې ککړ دی پینه. په دې لیوي کې روغ خلک دي عملیټ اپریشن دی اړو ونشي تاسو یو کې د اپریشن مونږ ستاسو په شا ولاړ یو. د مونږ خو د دوی سره کار دی چې د ملزمان گرفتار شي د دې منشیات پروشو دا ډی ختم شي. د څو پورې به د محمدزاده په شان ځوانان راځي او قتل کیږي به. څنګه چې ما تاسو ته دا واقعه پیش کړه چې بهی ګولۍ به اول په مونږ باندې لګي او دا خبره به مونږه یعنی سر ته رسو. داسې نه چې د دې پورې رالو دلته او یا پکې سیاسي اقصاد او غرضونه نو دا به پکې نه کوو. هر یو سیاسي ډلې والا چې څوک هم راځي په دې کې به څوک د پی ټی آی کارکوني او یا به پکې په لیډرشپ کې په دې کې به د پیپل والا وي په دې کې به د مسلم لیگ د ټولو یو. نو که دا یي نو زه د خپل مشر ته دا خواست کومه چې دا د یوازې کار نه دی چې به په سټیج باندې هلته پېښور کې هر یا به دا زنده‌باد او دا زنده‌باد. نو ټیک ده زنده‌باد خدا به داسې کوي چې به دا خپل لښکر راوباسي. نو موږ به بس کوو نه. او د دوی خبره ده چې دوی څنګه وایي ځکه موږ نه په سیاست کې داسې څه کار لرو او نه په دې سیاست کې څه کار شته. خدا ده چې څوک زموږ مددګار دي په دې کې او زموږ سره پوره ولاړي نو به هغه به موږ نه په سټیج باندې لکه که یو کار په سړي کې یم په هغه ورځ هم داسې وشو په قرآنونو خلکو لاس ایښودي او د هغې ته مخامخه خبرې وویلی شوې لازم به هغه کوي پکې او که نه وي پکې دا خو به په اینډ کې پته لګي په آخر کې چې کله ما او دا پاتې شو یا زموږ څه څومره کسان پاتې کېږي. موږ چې ځان مخامخ کوو نو بیا داسې ځان مخامخ کوو چې انشاءالله د ساده خطو پورې موږ به د ده سره ملګري یو او زموږ د کلي چې څومره خلک یي څومره یي د پیسو ضرورت یي څه شی دا به موږ کوو او موږ تابعدار یو.